السلام علیکم ګران شاګردانو ولې وک شروع جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دغه په انګلیش کې د لیټس استعمال درې رقم دی یو لیټس دی د ردبم والا چې د په سر کې رقم نه لري دا است لیټس سره ټچ دی لیټس او دا بل چې دی دا بیا کامل پر سر باندې لیټس راځي دې درو سره استعمال زده کو رقم د دې استعمالونه دي څو استعمال دي د هر به د جلا دي بنیادی خو ډیر ضروری په ورځنی ژوند کې ډیر زیات استعمالیدونکي ګرامر دي اول تعریفه we use them for taking the permission موږ دا لیټس دا چې دی دا د اجازه اخیستو لپاره استعمالو یا asking the permission مثلا let me drink some water پرېږده چې څه اوبه وڅښم اجازه راکړه چې څه اوبه وڅښم یا څه اوبه څښلو ته مې پرېږده I will never let you go زه به هېڅکله تا نه پرېږدم چې ولاړ سې زه به هېڅکله تا تلو ته نه پرېږدم یا اجازه نه کوم دوم استعمال چې بیا دی هغه imperative sentence حکمیه جمله داسې جمله چې په هغه کې موږ د شي حکم کوو امر کوو مثلا let the door to be opened دروازه پرېږده چې خلاصي دروازه خلاصي یا دروازه خلاصه پرېږده he does not let me study هغه ما مطالعې ته نه پرېږدي اجازت نه راکوي he is not letting me study هغه ما مطالعې ته نه پرېږدي he will not let me study هغه به ما مطالعې ته نه پرېږدي دلته د څو جملې من دې لپاره راخیستې مختلف اول چې د indefinite tense دی بل continuous tense دی present continuous دی بل مستقبل tense دی د دې لپاره هم دا جملې راخیستې دي یعنی په هر tense کې دا let استعمالولی شو present indefinite کې مې استعمال کې continuous کې او دا رقم په مستقبل کې راځي نور استعمالونه هم درته ووایم دلته مې څو جملې راخیستې دي هغه جملې دي د let ته چې ډېرې زیاتې استعمالیږي مشهوره جملې دي بیا راځو د let's او د let's د استعمال هم درښیم let me have some food پرېږده چې څه ډوډۍ وخورم څه خواړه وخورم let me tell you something پرېږده چې څه درته ووایم let me help you اجازت راکړه یا پرېږده چې مرسته درسره وکړم let me know پرېږده چې وپوهېږم اوس نو راځم د لیټ دویم ډول ته دویم قسم لیټس چې دی دلته دا کامه نه غواړي دلته زموږ څه لیکل شوی دی my brother lets me study ما ورور چې دی هغه ما سټډي کولو ته اجازت راکوي ما سټډي کولو ته پرېږدي دا بیا د واحد دپاره استعمالیږي په present indefinite tense کې چې اس یا اس اضافه کېږي دلته د واحد برادر چې دی واحد دی نو د لیټ سره اس اضافه کېږي لیټس او he lets me open the door هغه ماته اجازه راکوي چې دروازه خلاصه کړم یا د دروازې خلاصولو دپاره اجازت راکوي او بل چې دی هغه لیټس دی دا کامې والا د لیټ د اس مابینځ کې کامه وي دا لیټس چې دی دا د لیټس شارټ کټ مختصر شکل دی دا د مشورې دپاره چې په ګډه څوک چې څه مشوره کوي چې راسه دا کار وکړو د هغه دپاره استعمالیږي مثلا لیټس سټډي دا دی لکه ته چې ووایې لیټس سټډي دغه لیټس دی لیټس بولي لیټس سټډي راځي سټډي وکړو او لیټس پلی دا داسې دی لکه ته ووایې چې لیټس پلی دغه په مختصر شکل کې دی وایي په لنډ ډول باندې راځي لوبې وکړو دا بیا د مشورې دپاره دلته استعمالیږي دلته به زه ستاسو څخه د امتحان په توګه درې جملې اوس وپوښتم اخره کې تاسو په انګریزي کې واړوئ بیا په کمنټ کې ولیکئ زه ماشومان د باندې لوبې کولو ته نه پرېږدم یوه دا جمله په انګلیش کې واړوئ چې زه پوه شم چې تاسو پوه شوست که نه او بل دا چې دی زما کوچنی ورور ما و درس ولوستلو ته سبق لوستلو ته نه پرېږدي زما کوچنی ورور ماشوم ورور ما و درس لوستلو ته نه پرېږدي یوه جمله لا ده څراغ پرېږده چې ولګېږي یا څراغ لګېدلی پرېږده چې ولګېږي دا هم په انګریزي کې واړوئ
مننه دا و زموږ د نن سبق لیټس